افغانان یو ځای راپورته شول. په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان په خلاف شور جوړ کړ. دا چې څنګه مطلب تر پای را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. له څو ورځو راهیسې فیسبوک او ټویټر کې پاکستان تحریم کړی کمپاین پیل شوی دی. کارکوونکو په فیسبوک او ټویټر کې د هیشټیګ سنکشن پاکستان په کارولو سره له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پاکستان تحریم کړي. د دغه کارکوونکو په باور پاکستان د طالبانو ملاتړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. له همدې کبله باید ملګري ملتونه دا هېواد تحریم کړي. دوی افغانستان کې د روانې بدبختۍ لامل پاکستان بولي. یاد دې وي چې دا کمپاین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر ځانګړې ناستې مخکې چې د زمري پر 15مه وشوه پیل شو، خو نن دوشنبه ګړندی شو. دا هیشټیګ په فیسبوک او ټویټر کې په ډېر کارول شوي ټرینډ اوښتی دی. دا هیشټیګ په فیسبوک کې تر 150,000 ځلو کارول شوی دی او ټویټر کې تر دې هم مخکې دی. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې د نن ورځې ټرینډ له پاکستان څخه د افغانانو کرکه ښيي. ځینې افغانان بیا په دې ورته خوشحاله دي چې افغانانو شعوري وده کړې، د مبارزې چل زده کړی، دوست او دښمن پیژني او ټول په یوه خبره راټولیږي چې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه زیری دی. خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې سوله غواړي او افغانان باید پاکستان د خپلې هرې ستونزې علت ونه ګڼي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ او یا په دغه کمپاین کې مو برخه اخیستې او که نه، خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا ستاسو پر تر ځان پورې بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.